أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بئس ما اشتروا بد دی هغه سا چې خرڅ کړل دوی ان به فهغې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو چې کفر وکو انکار وکو بما د هغې څه نه انزل الله چې نازل کړي الله رب العالمین بغیا د وجې د حسد نه ان ينزل الله دا چې نازل کی یا په دې وجه چې نازل کی الله رب العالمین من فضله فخفل فضل بانی علی من یشاء په هغې چا باندې چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلونه فباءوا پس اخته شول دوی بغضب فغضب کی علی غضب د پاسه په غضب بانی وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کې دی. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله د یهودو دا څومره مسله چې و څومره نقصان چې په دوی کې و نو زیات د دوی وجه چې دنو هغه حسد و هغه زد و هغه عناد او بېځایه دشمنی و د دې د وجې نه دوی ولاړو او په دې حسد او بغض او زد کې دوی د الله رب العالمین او د الله د انبیاو د الله د کتابونو سره هم دشمنی وکړل او الله رب العالمین چې بچا باندې خپل فضل کونو الله رب العالمین د اچا پروا نه کوي صمد ذات دی نو دوی به په هغې خبرو باندې چې الله په بل چا باندې رحم وکړي نو په دې باندې به ودرېدل او زد او عناد او حسد چې دی هغه به شروع کړلو نو الله رب العالمین د دوی هغه صفت بیانوي نو بئس ما اشتروا خبره دا کړې ده چې بد دی د دوی دا کار اشتروا چې خرڅ یې کړل اشترا چې دی نو د اخیستلو ته هم وایي خرڅولو ته هم وایي لکه مخکې چې دی نو د اخیستلو په معنی باندې راغلی و خو هلته مونږ ویلي چې قرآن کې د خرڅولو په معنی باندې هم راځي لکه کله خلک بل څیز الي او د هغې په بدل کې خپل سمن او پیسې ورکوي او کله خپل څیز چې دی نو هغه خرڅوي او د هغې په بدل کې یو څیز او یا سمن چې دی نو هغه علی لک نو بئس ما اشتروا به انفسهم بد دی هغه څیز چې د هغې په وجه باندې دوی خرڅ کړله ځانونه خپل نو ځان خو ډېر زیات قیمتي دی نو د ځان په بدل کې چې کم څیز اخیستلی کېږي نو په کار دی چې د ځان نه زیات قیمتي لکه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله وی بېشک الله اخیستي د مؤمنانو مالونه او ځانونه په بدله د جنت کې نو په دنیا کې الله ځان اخیستی او په آخرت کې جنت ورکوي نو ډېره لویه سودا ده که نه خو دلته دوی اشترا وکړله یعنې ځان یې خرڅ کو خو د دوی دا خرڅول چې دي دا ډېر په بېځایه ځای باندې دي نو ځکه الله رب العالمین ورته ډېر بد خرڅوي چې ځان خو یې خرڅ کو خپل ځانونه یې خرڅ کړله خو په داسې ځای باندې یې خرڅ کړل چې ان یکفروا بما انزل الله هغه خرڅول د دوی څه دی چې دوی کفر وکړو خرڅ یې دا دی چې کفر یې وکړو بما انزل الله په هغې څه باندې چې نازل کړي دي الله رب العالمین نو د دوی خرڅ دا شو چې د الله رب العالمین هغه حق یې پرېښودلو او د هغې مخالفت یې وکړو د هغې نه انکار یې وکړو په هغې باندې کفر وکړو نو بما انزل الله څه ته وایي انزل الله د الله رب العالمین کلام ته وایي چې الله رب العالمین خپل کم کلام را لېږلی یا څه نازل کړي دي نو د دوی په بدل کې دوی کفر وکړو انکار یې وکړو نو دا چې دی دا د دوی د ځانونو خرڅول دي بغیا د وجې د حسد نه اوس بغیا چې دی نو دلته مونږ معنا حسد وکړو الان کې بغیا ظلم ته وایي زیاتی ته وایي خو دلته معنا چې دی حسد دی یعنی دوی دا کار ولې وکړو چې دا کفر قبول کو د الله رب العالمین کتاب او د الله نازل شوي حکمونه چې دی هغه پرېښودله نو دی د وجې د حسد نه وکړله او دا حسد چې دی نو دا د څه د وجې نه
دا هم د ظلم د وجې نه ځکه چې ظلم دی ته وایي چې دا کم ځای کې ستا حق نه یو هغه څیز تو حاصلې ځان له حاصلې پردې حق چې دی هغه تو نیسې یا قبضه کوي یا اخلې نو دې ته څه وایي دا زیاتې دی ظلم دی نو په حسد کې چې دی نو په حسد کې هم دا خبرې چې بل چاله الله رب العالمین یو نعمت ورکړي نو په هغې نعمت باندې خفه کېدل او د دې د زایله کېدلو خواهش کول چې دنه اوس دا لاړ شي او زایله شي او دا حسد دوی ولی وکونو ان ينزل الله په دې خبره باندې چې الله رب العالمین نازل کی من فضله فخپل فضل باندې علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي د دوی د حسد او دشمنی ولی وخت نو دا غي د وجوهات بار بار ذکر شو د دې وجه داوا چې دوی داوي چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبوت راغی یا قرآن مجید چې د په هغه باندې نازل شو دون لوی مقام ورته حاصل شو نو دا په بن اسرائیلو کې ولی نه دی دا خو د بن اسرائیلو نه بهر دی نو چې د بن اسرائیلو نه بهر دی نو د دوی وجه د دشمنی چې دی هغه د الله رب العالمین د کلام هغه نازلېدل نو دا اعتراض په چا باندې شو دا په الله رب العالمین باندې شو نو ان ينزل الله من فضله الله رب العالمین وې چې دوی دا کار زکه کوي چې الله رب العالمین دا څه نازل کړي دی په خپل فضل باندې علی من یشاء په چا باندې چې وغواړي نو الله رب العالمین چې کله هم نبوت ورکړی دی په خپله مرضۍ ورکړی دی او چې څوک یې خوښ شوی دی نو هغه ته یې ورکړی دی حکمت د نبوت چې نبیانو کې دا ډیرو خلکو ګډې او بیزې ولې سره ولې نو دام دي چې ګډې او بیزې هم ډېر ورانې کوي نو عام خلک هم ډېر ورانې کوي یوه مسله کې به راټینګ کې جو بله کې ټوپ وي چې بله کې راټینګ کې جو بله کې ټوپ وي په بل ځای کې ته به یو طرف ته راکاږي یا به د نه بل طرف ته روانې نقصان به کوي کله به شین فصلې نی کله به پاڼې نی کله به اسې د ورانې دپاره بل طرف ته ځي نو الله رب العالمین په بیزو تربیت کې چې په هغه باندې په ده کې شفقت راشي او هغه یو ځای ساتلی شي د هغوی په مزاج پوهه شي نو الله رب العالمین وروسته ده ته انسانان حواله کړي نه هغوی هم بیا دې کنټرول ساتلی شي نو ان ينزل الله من فضله بل په دې کې دا خبره هم شول چې الله رب العالمین چې کلم نبوت ورکوي نو دا په خپل فضل باندې ورکوي په دې کې د چا عمل ته ضرورت نشته چې دونه اعمالو داسې خاندان او داسې نصیب او حلن کې پیغمبر چې دی دا ښکلي مخ والی ښکلي اواز والی ښکلي نسب والی د مخکې نه به څه تهمت داسې نه خو دا د الله فضل چې خلکو ته یو بهانه میلاو نشي چې خلک چېرته داسې ونه وایي چې مړه دا خو د نسب نه دروغجن دی دا خو د نسب نه دي چې دا خو ډېر بیکاره او په دې ځان مشهوروي نو الله رب العالمین ښکلی اواز ښکلی مخ او ښکلی نسب کې چې دی پیغمبر را لیږي من عباده د خپلو بندګانو نه د خپلو بندګان نه او د الله بندګي څه ته وایي بندګي چې ده د غلامۍ په معنی او غلامي دا د بندګۍ په معنی باندې راځي یعنی د الله رب العالمین کلکه بندګي د الله رب العالمین کلک عبادت چې څوک کوي نو دغه د الله رب العالمین بندګان دي او نور د الله رب العالمین که په معنی د خالق شي چې یعنی پیدا کړي الله دی نو الله رب العالمین دا ټول انسانان پیدا کړي دي فباءوا فسدوی اختش ولا بغضب على غضب د غضب د پاسه په غضب بل باندې الله رب العالمین دوی په غضب کې راوستل په غضب کې اخته کړله یعنی د الله رب العالمین غضب په دوی باندې راغی او یو غضب نه د پاسه بل غضب پم راغی نو بغضب علی غضب مطلب چې دی نو هغه دا دی لکه نور علی نور چې څنګه وایي چې د نور د پاسه بل نور نو د غضب د پاسه بل غضب چې دی هغه په دوی باندې راغی او په هغې کې دوی چې دی نو هغه اخته شو یا بعضی مفسرینو داسې ویلي دي چې دا بغضب علی غضب چې دی د دې مطلب دا دی چې دوی مشرانو د سخي عبادت کړی نو یو غضب پې د هغې د وجې نه شو دویم چې دی بیا د میانو د خیالي په ورځ کې دوی په میانو نیولو کې زیاتې کړی نو دویم غضب چې دی هغه پې د هغې د وجې نه شو قتاده رضی الله عنه چې دی هغه وایي چې اولنی غضب نه مراد چې دی نو هغه د عیسی علیه السلام او د انجیل نه انکار دی د دې د وجې نه الله رب العالمین په دې اولنی غضب را لېږلی دی او په دویم ځل غضب چې دی نو هغه د قرآن مجید د محمد رسول الله او د قرآن مجید نه انکار دی د دې د وجې نه په دوی باندې غضب هغه راغلی دی خو آخري قول چې دی نو هغه دا دی چې دا دوه ګناهونه چې دی نو هغه نه دي چې ګندې دوه خبرو نه په دوی باندې غضب راغلی دی الله رب العالمین په دوه ګناهونو د وجې نه دوه غضبونه نه رالیږي چې دوی تکذیب د پیغمبرانو چې دی دی همیشه کړی دی په ګناهونو باندې ولاړ دی او شرک ته دین ویلې ډېرې خبرې چې د هغوی ذکر شولې نو د دوی د همیشه تکذیب د وجې نه الله رب العالمین همیشه په دوی باندې غضب راولېږو لکه نه دا غضبونه دوه دي او نه چې کم دی دا ګناهونه د دوی دوه دي خو دوی همیشوالی په ګناهونو اختیار کړی دی الله رب العالمین
ولا سخت سزا ورکړله او هغه ولا دا ورکړه چې ستاسو د الله رب العالمین په غضب کې دوی اخته کړله. وللکافرین عذاب مهین، او د کافرانو د پاره عذاب سپکون کې دی. د کافران په دنیا کې عزت غواړي، یو نوم او شهرت او داسې زونه لوی، نو الله رب العالمین ولا په بدل کې عذاب سپکون کې ورکوي. نو مهین چې دی د هغې عذاب ته وایي چې د انسان ذلیله کوي او سپکوي، او دوی د عزت لپاره دا ټوله منډه وایي. نو الله رب العالمین سپکون کې عذاب ورکوي. او د مؤمن یا مسلمان نه چې ګناهونه وشي د هغه دپاره عذاب چې نو هغه تعذیبي عذابي او مهین عذاب مهین دا ده کافرانو دپاره. الله رب العالمین د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.